نن خپرونه مو د کندهار په غرب کې د چلزینې په تاریخي سیمه کې ده. چلزینه نه یوازې دا چې یوه تاریخي سیمه لري بلکې بل د لیدو وړ سیمه دلته هم شته چې هغه د چلزینې پارک دی. په نننۍ خپرونه کې له دې دواړو سیمو لیدنه کوو. تاسو له موږ سره اوسئ. د چلزینې تاریخي آثار. د چلزینې تاریخي آثار د کندهار ښار د تاریخي عظمت یوه بله روښانه بیلګه ده چې د کندهار د اوسني ښار په لویدیځ کې د سرپوزي په غره کې د 440 ډبرینو زینو په پای کې موقعیت لري. د چلزینې بل نوم چلپله ده. چلپله یا چلزینه په 928 هجري قمري کال کې د بابري پاچا ظاهر الدین محمد بابر لخوا د کندهار تر بیا نیولو وروسته جوړ شو. د تاریخي شواهدو له مخې چې دا طاق د 80 تنو سنګ تراشانو لخوا له لنډمهالو وقفو سره د 25 کالونو په موده کې جوړه شوې ده. د چلزینې د طاق پر دیوالونو په هندي اسلامي سبک ځینې لیکنې شوي چې دري شعرونه او لنډ تاریخي معلومات او همداشان د شاهانو ستاینې پکې شامل دي. په دې وروستیو کلونو کې د چلزینې د آبادۍ ترڅنګ یو تفریحي پارک هم جوړ شوی دی چې په عامو او خاصو ورځو کې د تفریح لپاره یو ښه انتخاب کیدلی شي. دا پارک د چلزینې د آبادۍ لویدیځې غاړې ته د سرپوزي د غره په لمنه کې پروت دی چې شین او زړه راښکونکی چاپریال لري. د ستړې کاري ورځې مازدیګر پکې پرسکونه کیدلی شي. چلزینې تاریخي سیمه نه یوازې دا چې تاریخي ارزښت لري بلکې موقعیت هم ډیر په زړه پورې دی. که تاسې دلته کندهار ته راځئ کولی شئ چې د چلزینې له دې سیمې د کندهار ښکلي نما د کندهار د ښار او د ارغنداب د ولسوالۍ ننداره کړئ.